نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د کورونا وایرس د مصیبت د وجنه د دې وبا د وجنه ټول خلک پریشان دي. کم خلک مزدور کارو د هغې مزدورۍ ولاړې دي، څه بندوبست نشته دی. نو د حکومت د طرف نه د داسې خلکو دپاره یو د تعاون پروګرام د احساس ایمرجنسي کیش پروګرام په نوم باندې شروع شوی دی. بعضې خلک پوښتنه کوي چې دا پیسې مونږ اخیستی شو او که نشو اخیستی. نو جواب دا دی چې دا پروګرام د هغه خلکو دپاره دی چې د هغې درک نه لګي، هغه مستحقین دي، هغه دیاړیمار خلکو د دې وبا د وجې نه د هغې دیاړۍ بندې شوي دي، هغې سره څه بندوبست نشته دی. نو دا پروګرام دا د داسې قسم غریبانانو دپاره دی چې هغې څه درک نه لګیږي. کم یو کس سرکاري ملازم دی یا په یو بله اداره کې تړلی ملازم دی، د هغه معاش د هغه روزمره زندگی څه ناڅه طریقې سره روانه ده. نو د هغې دپاره د دې قسمه پروګرام نه فایده اخیستل او د دې کې اپلای کولو دا شرعاً درست نه دي، ځکه چې دا فقط د مستحقینو دپاره دی چې کوم خلک غریبانان وي. کم یو کس مالدار دی نو هغه د دې دپاره اپلای نشي کولی. یو کس پوښتنه وکړله چې زما دکان دی خو د دې وبا د وجې نه زموږ دکانونه بند دي او زما په ملکیت کې څه ناڅه پیسې هم شته دي، نو آیا زه دا د دې پروګرام نه فایده اخیستی شم که نه شم اخیستی؟ نو جواب دا دی چې ستا په ملکیت کې څه ناڅه رقم شته دی، ګزاره دې پې کېږي، نو ته د دې پروګرام دپاره اپلای نشي کولی، ته مستحق نه یې. بل کس پوښتنه کوي چې یاره زمونږ کاروبار بند شوی دی خو زما په ملکیت کې 8 لکه روپۍ دي خو دا 8 لکه روپۍ زما خلکو سره بندې دي، نو آیا زه د دې دپاره اپلای کولی شم؟ نو جواب دا دی چې ته هم د دې دپاره اپلای نشي کولی. بیا دا پوښتنه وکړله چې یاره ما سره فی الحال نقدیت نشته دی، نو جواب یې دا دی چې اوس تا سره نقدیت نشته دی، نو ته د چا نه قرض پیسې واخله او په هغې باندې خپل ګزاره وچلوه، چې کله ستا پیسې راشي ته به هغې ته بل چا ته به ته پیسې ورکې. نو لہذا دا پروګرام فقط د مستحقینو دپاره دی. یاد ساتئ کوم مستحق خلک نه دي او بیا هم د دې د اخیستو کوشش کوي او دا اخلي، نو هغې دې ویریږي د دې هسې نه چې د دې حال داسې شي چې هغه په حقیقت کې دې مستحق شي، په حقیقت کې مستحق شي. نو د داسې قسمه رقمونو نه، د داسې قسم پیسو نه، د داسې قسم امداد نه چې څومره مو وس کیدی شي هغه ترې ځان وساتئ او کوم مستحقین خلک دي دا د هغې دپاره اخیستل بالکل درست دي. الله جل شانه دې مونږ د هر قسم حرام کارونو نه او د حرام خوراک څښاک نه محفوظ وساتي.